نوی کور نوی ژوند. فکر دې ونیسه شازي، نږدې و چې موټر والې وې. وای جمال وروره ته هېڅ مې پام نه و. خو شو چې موټر بریک ونیو، کني اوس خدای مکه موټر به والې وې. ورکېږه، په دې ورځو کې مې فکر دومره خراب دی چې هېڅ درته ویلی نه شم. د همغه لپاره مې هېڅ پام نه و موټر ته. زه شکر چې په خیر در باندې تېره شوه، خو دې نه ویل چې فکر دې څه ته خراب دی. خیریت خو به یي؟ څه درته ووایم جمال وروره، کارخانې کې مې د یو چا فرمایش واخیست او روب مې ورته جوړ کړل. اوس چې ګورم کارخانې کې هېڅ بوتل نشته چې روب پکې واچوو او هغې ته یې ورولېږو. خو ورشه خالي بوتلونه واخله، که دوکان درته نه دی معلوم؟ د بوتلو دوکان مې لیدلی. نو بیا څه خبره ده؟ خبره دا ده چې له ما سره نغدې پیسې نشته چې زه لاړه شم او بوتلونه پې واخلم، او داسې څوک هم نه پېژنم چې ما ته پور راکړي. د همدې لپاره پریشانه یم چې دا به څنګه شي. والله دا خو ډېره د پریشانۍ خبره ده، هسې نه چې کار دې خراب شي. جمال وروره، که بوتلونه پیدا نه شي کار خراب وبوله. شازي خورې، له ما سره هم پیسې نشته، که نه ما به درته اخیستي وو. نه خیر اوسې جمال وروره، تا پیسې له کومه کړې؟ هی هی شازي خورې، زه پوهېږم چې د کارخانې پیسې دې ټولې ما ته راکړې. خدای دې خیر کړي.